د الله رب العزت په توفیق سره د ترجمې او د تفسیر په دې مبارکو درسونو کې من په 15مه سپاره کې د سورة النساء یو آیت ختم کړو. سورة النساء د سورة النساء په باره کې ابتدایي خبرې هغه شوې وې ښه تفصیلي، او سورة النساء موضوع څه ده؟ او سورة النساء مکی صورت تے که مدنی دی که آیتون سودی دی که اکثر خبره د سب مبارکی دا ټول تفصیل شیو. اولنی آیت منخه تفصیلا ذکر کرده. د صورت ابتدا د دین شیو چی یا ایوها الناس اتقوا ربکم، ای خلقو د خپل رب نه ویریږئ. هغه رب چې تاسو پیدا کړی د یو نفس نه، آدم علیه السلام، بیا د هغه نه د هغه بیبي پیدا کړې ده. پرون د کابل یو کس رینګو کو ما ته وایي چې دلته یو کس ناست دی او هغه دا وایي چې د بیبي حوا تذکره قرآن کې شتي او ما شتي. کوم ځای کې ده؟ ما دا ده تاسو پیدا کړي د یو نفس نه. د آدم علیه السلام نوم هم نه دی. نفس څوک ده موږ ته معلوم دی، آدم علیه السلام. نور ځایونو نه به دا خبره واضحه ده ښه ډېره حدیثونو نه. بیا یې د هغه نه د هغه بیبي پیدا کړې ده. نو بیبي د هغه څوک وه؟ بیبي حوا وه. سورة الحجرات کې الله وایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تاسو ټول ما پیدا کړي د یو نارینه او د یوې زنانه. دا بیبي حوا ده. وایي چې نه نوم پکې نشته. ما خو هغه له جواب ورکو، هسې زما زړه ته دا خبره راغله. نن سبا یو وسیلې رالوتې ده، د بعضو جاهلانو خبرې دي، د ملحدینو، چې جي حدیثونو کې دین نشته، دین صرف قرآن کې دی، حدیث کې څه نشته. یعنی د پیغمبر خبره داسې والعیاذ بالله وایي داسې ضروري نه ده. قرآن کې هر څه بیان شوي. دته هم که څه دا مسله وه چې قرآن کې د بیبي حوا تذکره خو نشته، پیغمبر یې بحث کړی دی که نه. دا ښځه څوک ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې بحث کړی دی. هغه الله رالیږلی د قرآن د وضاحت دپاره. و داسې قمقلان راوتي دي چې موږ قرآن منو خو د قرآن وضاحت نه منو. اوس دوی له هغه پښتانه وایي دله اوس کیلی ورکه، و دله کیلی ورکه ځه چې زه خبرې د الله منم، قرآن اصل کې هغه هم نه مني، ځکه چې د قرآن ویلي د پیغمبر خبرې ومنئ، نو دی خو حدیثونه نه مني. اوس الله خبرې راولېږلې، ورسره یو پیغمبر راولېږو چې ته یې خلکو ته واضحه کړه. دی وایي چې زه د الله دا خبرې منم، خو الله چې دا کوم انسان رالیږلی دی دې د وضاحت دپاره د هغه خبرې نه منم. اوس دی کوم دین مني ما ته پته نشته، ځکه چې قرآن خو دی نه مني. ځکه چې قرآن وایي قرآن کې دا خبره چې ما پیغمبر درلیږلی دی لتبین للناس، چې ته خلکو ته دا قرآن بیان کړې، واضحه یې کړې. دی خو زه وضاحت نه منم، نو دی قرآن نه مني اصل کې. بیبي حوا نوم قرآن کې نشته. بیبي حوا قرآن کې نوم نه دی راغلی، خو تذکرې شته، نوم حدیثونو کې راغلی. بل دا دومره غټه مسله هم نه ده. د کفر او د اسلام مسله دې سړی جوړوي. هېڅ د کفر او د اسلام مسله نه ده. موږ پیدا یو د یو نارینه نه د یوې زنانه. نارینه آدم علیه السلام دی، زنانه د هغه بیبي ده. د بیبي نوم چې قرآن کې نشته، حدیثونو کې شته. بل ګوره که داسې موږ راولږو چې قرآن کې دا وښیه، قرآن کې دا وښیه، قرآن کې دا وښیه، قرآن کې دین وښیه. قرآن الله جامع کتاب را لګلی، لنډ او هر څه پکې دي. یو خبره شوې ده
مختصر شوې ده بیا یې د دې مختصر خبرې د اوږد وضاحت دپاره پیغمبر رالیږلی دی تاسو زما په دې نقطه ورسېدئ که نه اوس الله لنډ ویلي دي واقیمو الصلاه مونځ کوئ بل زما ته یو کس ټلیفون وکړو د دې یو 15 ورځې کېږي دې نه ما اندازه ولګوله چې دا فتنه اوس د بېدینه خلک دي متاثر دینداره نه بېدینه ما ته وایي چې یو کس را سره ناست دی او هغه دا وایي چې دین صرف قرآن کې دی اوس ما له وایي د دې جواب نه راځي علم ورسره نه ما له وایي د دې جواب نه راځي ما ته داسې جواب وښایه چې زه درته ووایم چې نه حدیثونه هم دین دی نو زه په اټین کې په څه کار کې وم او ما ته خو پته دی چې دا چې ما سره رابطه کړې دا عامي دی خبره چې تا کړې د هغه هم عامي دی د دې اوږد تفصیل ته او بحثونو ته ضرورت نشته ما یې ته د نه لنډ تپوس وکړي ته مونځونه کې که ده ووایي چې او زه کوم نور خو اوس نن سبا دا مسله هم راوتلې چې مونځ نشتي اوس نوي دا راوتې ده مارکیټ ته 2025 نوي مسله مارکیټ کې دا چلیږي چې هغه پیغمبر چې ورته د اسلام رکن ویلی دی او الله چې ورته د اسلام رکن ویلی هغه جې نشته هغه نشته نو ما دې نه تپوس وکړي چې دا 5 مونځونه ته منې د دې نه خو د انکار نشي کولی صفا خو داسې دي چې ده وایي چې ومنم دا قرآن کې کوم ځای کې بس او دغه داسې یو 15 منټه تېر چې بیا یې ما ته میسیج وکړو وی ما ته سوال وکړو خوله یې څنګه نیولې ده چې زه به معلومات وکړم دومره تا خو خپله مسله نشي ثابتولی الله خو صرف ویلي دي مونځ وکړه ته چې دا 15 کې دا کوم ځای کې دي دا خو پیغمبر ویلي دي بیا د 5 چې ته دا تفصیل کې او دا 4 رکعات او دا پکې سنت او دا پکې فرض او 2 ډک او 2 تشهد رکوع او سجده یاره والله که په دې کې راګیر شوې او که ته زما نه وخوځېدې زما دا نوم به بدل کړي مخکې ورځو کې مې څه ولیدو کسان چې د دې حدیثونو نه انکار کوي دا نه مني جنازه کې ولاړ وو چا یې تصویر نشر کړی ما چې اوس څوک دې تپوس وکړي چې جنازې دا مونځ قرآن کې شته ته چې پکې ولاړ یې د جنازې دا مونځ قرآن کې داسې تفسیر شته څنګه ته کې چې څو پورې دې غاړه پیغمبر خبرو ته نه یې ته د الله خبرې نه مني او چې څو پورې د الله خبرو ته غاړه نه یې ته د پیغمبر خبرې نه مني دا دواړه داسې تړلی شوي دي وحي ده قرآن هم وحي حدیث هم بیا حدیث کې داسې شتي چې سند یې کمزوری موږ یې نه منو هغه بیا حدیث نه دی نو هغه بیا حدیث نه دی موږ چې دا وایو چې موږ قرآن او حدیث منو حدیث چې کله موږ وایو چې موږ یې منو هغه چې په صحیح سند موږ ته را رسېدلی دی او چې سند یې نشتي سند یې ګډوډ دی خو حدیث نه شو د پیغمبر خبره نه شوه لکه یو ورځ یو کس ماته داسې لکه یې راګرم غونته کې به ما راغی چې زه به دې پړ کړم د زه ملک کې یو ځای کې ناست تاسو حدیثونه منئ ما موږ حدیثونه منو اوس ما ته پته ولګي چې د په زړه کې څه دي ما لږ صبر مخکې خبره به دې نه باد کړې ته ما د حدیث څه ته وایې ته حدیث څه ته وایې وایي زه حدیث د پیغمبر خبرې ته وایم ما ته یې نه منې ته د پیغمبر خبره نه منې مخکې بلې خبرې ته مې نه و پرېښودې د نور سره وړي ځان سره ما ته تاسو حدیثونه منئ ما زه خو یې منم او ما حدیث څه ته وایي وایي د پیغمبر خبرې ته ما ولې ته یې نه منې د عربۍ دا ټکی به درکړو دا حدیث دا به درکړو دا د عربۍ ټکی په سره پښتو کې به د پیغمبر خبره زه یې منم ته یې نه منې د پیغمبر خبره چې نه منو خو چې مسلمان نه دی او خو چې موږ هم منو نو ما خبره دغه خو بیا دا دی چې کمزوري حدیثونه خو شتي زه خوشحاله شم ما هغه چې کمزوري دی هغه حدیثونه نه دي حدیث مطلب د پیغمبر خبره چې سند ونه رسېدو پیغمبر ته نو ته د پیغمبر خبره څنګه وي بیا خو د پیغمبر خبره نه شوه ورسېدی بې که نه دا فتنه نن سبا الحمدلله چې لږ ډېر په دین پوه د دیندار هغه ته نه دي متاثره دې فتنې نه متاثره بېدینه خلک دي لکه اوس یو سړی د سره مونځ نه کوي او دغه نوي ماډل فتوی واورېده چې مونځ
نشتی دی به خپوي که خوشحاله وي داسې چې ټوپونه به ورته کېدای شي وګړېږي ورته ایله اوس وې پښتنو کې حق راښکاره شو یعنې سره پاسه 1400 کاله امت ټول په ګمراهۍ کې والعیاذ بالله اوس په دې شلمه صدۍ کې یو ځوان را پیدا شو هغه دا راښکاره کړه چې مونځ نشته زکات نشته حج نشته روژې نشته نو بیا څه دي دین کې پاتې سئ ته ماته دا ووایه نه هسې دا خبره مخې ته راله او فایدهمنه وه چې الله وي ما تاسو پیدا کړي د یو نفس نه چې هغه آدم علیه السلام د هغه نه مې پیدا کړه د هغه بیبي واضحه ده چې هغه بیبي حوا ده د هغې نه بیا الله د دې جوړې نه الله وي وبث منهما رجالا کثیرا ونساء الله چې بیا ډېر سړي او زنانه هغې ته خواره کړه ما تاسو ته دا تېر شوي درس کې ویلو دا خبره ځان سره تړلي وساتئ د دې سورة النساء باندې والا پوه شي چې داسې ته داسې په ترتیب روانې هره خبره دې ذهن کې ولې د دې صورت په اوله کې الله ما او تا ته وایي چې ما تاسو د یو سړي او د یوې ښځې نه پیدا کړي یو حکمت پکې دا دی ما نور هم ډېر ذکر کړی هغه دا چې په دې صورت کې به الله د کمزورو د حق خبره ډېره کوي د کمزورو د حق خبره به ډېره کوي رب موږ ته وایي دا کمزوري هم ستاسو په شان دي که زورور د بیبي حوا او د آدم علیه السلام نه پیدا دی نو دا کمزوري د چا نه پیدا دی دا هم د بیبي حوا او د آدم علیه السلام نه پیدا دی او دا ښایست دا صرف په اسلام کې دی بل یو ځای کې نشته صرف اسلام تا ته دا وایي چې غریب او مالدار یو شی نور که ته نورو مذهبونو ته ګورې غیر مسلمو ته ګوري ملکونو ته ګوري د هغوی رواجونو ته ګوري نو په غریب او په مالداره کې فرق دی په تور او په سپین کې هغوی فرق دی زموږ شریعت دا وایي چې نه په تور او په سپین کې فرق نشته په غریب او په مالداره کې فرق نشته په زورور او په کمزوري کې فرق نشته فرق صرف په راځي په تقوا سره څوک ډېر دیندار دی هغه ښه سړی دی چې کم دیندار نه دی دی په عزت کې کم دی په خپل ځان کم کړی دی نو بیا الله ویریږي د هغه الله نه چې تاسو د هغه په نوم سوال کوئ د یو بل نه والارحام ویریږي د خپل ولي د پرې کولو نه دا خبرې ولې په اوله کې وکړه دا ما ذکر کړو د دې دپاره ځکه چې دې صورت کې د خپلوانو د حقوقو بحث ډېر روان دی نو د اول نه تا ته دا ووي چې د خپل رب نه ویریږه او خپل ولیان یې مه پرې کوه ان الله كان عليكم رقيبا الله په تاسو باندې ساتنه کوونکی دی دا خبره ولې په اوله کې وکړه دا قرآن ډېر خوږ کلام دی د الله قرآن ډېر خوږ کلام دی د الله ډېر خوږې خبرې دي په شرط د دې چې کله به پوه شي او چې ته به پوهېږې تاله به خوند درکړي ولې الله دلته دا ووایي چې الله ساتنه کوونکی دی په دې ځای کې ووایي په اوله کې ووایي جواب په دې صورت کې به الله ډېر حقوق بیانوي که کمزوری دی که زورور دی که ګاونډي دی که پردی د هر چا حق به بیانېږي اوله کې تا ته دا ووایي الله وایي زه ګوره ساتنه د هر څه کومه هر څه وینم اورم څوک حق ادا کوي څوک نه ادا کوي زه پرې ښه پوه یم یوازې اوس دا صورت شروع کړو کېناستې جومات کې یو ورځ داسې په شوق کې راغلې او کېناستې په جومات کې سپینه ټوپۍ دا اچولې ده چې راشي نن به لږ تلاوت وکړو او شروع دې وکړه سورة النساء الله وایي ان الله كان عليكم رقیبا اول کې درته دا وایي تا ته دا وایي را روان صورت کې حقوق بیانېږي ته پرې عمل کې که نه کې الله وایي زه ترې خبر یم ګورې صرف دا نه چې ته کېناستې او تلاوت دې وکړو صورت کې احکام بیانېږي هغې به عمل کې ښه نو سړی زړه کې دا وایي که زه پرې عمل نه کړم زما نه څوک خبرېږي نو تا ته اوله کې ووایي که بل څوک خبرېږي او که نه خبرېږي الله وایي زه خو خبر یم